دا الفاظ د کفر الفاظ دي. مینا ژوند مینا مذهب دی، مینا عقل نه مکتب دی، مینا لویه فلسفه ده، دا د زړونو حادثه ده. که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم. زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده. د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده. مینه حسن باندې نه ده، که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شې دې کې لویه فلسفه ده. دا الفاظ د کفر الفاظ دي. که دا د کفر الفاظ دي راشه چیلنج کوي ما، که ما ثابت تکړه چې دا د کفر الفاظ دي ما په دې سر باندې ولئ. لیکن هر کله چې دا د کفر الفاظ دي او کم سړی دا عقیده ساتي چې دا الفاظ صحیح دي، دا اشعار صحیح دي، دا قطعي کافر دی. ګورئ دا واجب القتل. یار موږ پښتنو کې دا ډېر لوی عادت دی چې موږ کار مخکې کوو او سوچ وروستو. زه خو دې مولانا ته حیران یم چې کم از کم په دې شعرونو باندې خو سلیکټډ تحقیق پکار و، د هغې نه پس بیا پیتو ورکول پکار و. د ډایرکټ راغلی بس پیتو یې ورکړې ته الله دای پکې مېره چې کوم کس د شعرونو ته صحیح وایي نو د هغه قطر هم جایز دی. نو یار لکه مولانا د خبرې کولو پس نه دي پکار، خو بیا هم غلط ته به غلطه وایي، صحیح ته به صحیح وایي. د شعرونو کې خو باقاعده د هغې تشریح کړې ده چې یار د کړې دا معنی ده، د دغې دا معنی ده، باقاعده د هر یو شعر یې معنی کړې ده او تشریح کړې ده. نو هغې په وجود دې پیتو ورکوي. نو یار څه ووایو؟ او هغه وایي چې ما د دې مخکې مجیب زلمي وایي چې یار ما د دې مخکې دا چې ما سره ډېر زیات عالمانو سره او علماو سره کانټیکټ دی، د هغې سره ما شیر کړی دی، د هغې نه پس بیا ما سوشل میډیا ته راوړی دی. نو تاسو راځئ د مجیب زلمي د شعر تشریح مو ورې په خپله د هغې تشریح کړې ده او بیا تاسو خپل هم د مولانا دې خبرو ته سوچ وکړئ. یار نو زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده، د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده. زما یار زما ایمان دی، زما ایمان الله دی چې لا اله الا الله سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولګو نو زما ایمان مکمل شو. چې زما ایمان مکمل شو نو زما یار زما سجده ده. نو زما سجده الله رب ته قبول شوه چې کله ما په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو. ملګرو ویډیو وکړه، امید لرم چې تاسو په زمانه ښه پوه شوي او که څوک پرې نه پوه شوی نو یو بیا یې بیا وګورئ. امید لرم چې بیا پرې د هغې نه ښه پوه شئ. او ما ته خو دې شعرونو کې داسې د کوپر سره الفاظ نه ښکاري چې مطلب دې باندې سړی کوپر ته وځي، یا هغه باقاعده هغه چې کم د جانان ټکي استعمال کړی کم نو هغه ټول اشاره د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ده. نو ټوله ستاینه پکې د هغه کړې ده. خو یار بس نن اوسني ځینې مولان په سوشل میډیا کې داسې دي چې سرشین یا خبرې یا نه او بس راشي ډایرکټ فتوې ورکوي. نو داسې کول نه دي پکار یار، دا خو دین دی، دین پورې مذاق کول نه دي پکار. او مینوالو بس باقي فیصله به تاسو بس ښه دعا بارو چې درلې الله په امان.